हम छीन के लेंगे आजादी, हम जीत के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, पंजाब भी देगा आजादी। जुल्म के भी खिलाफ ये हो, जुल्म के भी खिलाफ ये हो। पाकिस्तान होगा دا فیصله کې چې موږ خپلواکي وخلي، اختیار به خپلي د خپل تابع ژوند به تراوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مبارزو وروسته اوس چې پاکستاني پوځ خپل ظلمونه تر حد زیات کړي دي، آیا پښتانه به له پاکستان څخه خپلواکي ترلاسه کړي؟ ځکه حالات یو ځل بیا داسې راغلي دي چې پاکستان باید مات او پښتانه خپلواک شي. دا جلسه، دا جلوسونه، دا پی ټی ایم، دا دې کچرته یې خپلو پښتنو خویندو ته د عزت ژوند نه کور راتلونکي تاریخ دانانو ته وایم چې د دوی هیڅ تاریخ مه لیکئ. پاکستان له جوړېدو څو کلونو وروسته دوه انګریزي لیکوالو د پاکستان په اړه یو کتاب لیکلی و چې په هغه کتاب کې دا یادونه کړې وه چې پاکستان به په راتلونکو 50 کلونو کې ټوټې شي، او دا بیا ټولې نړۍ ولیدل چې نیم پاکستان یعنی بنګالیانو له پاکستان څخه خپلواکي ترلاسه او د بنګلادیش په نوم نوی هیواد جوړ شو، پاکستان ټوټې شو. د دې خبرې پیل لا هغه وشو کله چې په 1980 کال کې په پاکستان کې ټول ټاکنې وشوې او د شیخ مجیب الرحمن ګوند پکې اکثریت ترلاسه کړ. اکثریت ترلاسه کولو وروسته پاکستاني پوځ او بوټو پرېکړه وکړه چې دوی ته به حکومت نه ورکوي، او شیخ مجیب الرحمن ویل چې دوی ټاکنې ګټلې دي نو حکومت دې دوی ته ورکړل شي. حالات ورځ تر بلې خرابېده او اخر هم پاکستاني پوځ شیخ مجیب الرحمن زندان ته ولېږه. بلخوا پاکستاني پوځ په بنګال کې د بنګالیانو پر ضد عملیات پیل کړل او همداراز د البدر او الشمس په نوم یې 2 ترهګریز تنظیمونه جوړ کړل او بنګال ته یې ولېږل. دوی هلته د بنګالیانو ټول وژنه پیل کړه. د هغوی مشران، لیکوالان، پوهان، روښانفکران، استادان، ځوانان هیڅوک یې پرې نه ښودل او هر څوک به یې وژل. ویل کېږي چې په لکونو بنګالۍ ښځو سره د پاکستان پوځ البدر او الشمس تنظیمونو جنسي تېری وکړ. دوی ماشومان ووژل، ښځې ووژلې او لویه تباهي یې پیل کړه. د دوی پر ضد بنګالیانو وسله پورته کړه او جنګ یې پیل کړ. د پاکستان او بنګالیانو دغه جنګ چې د 1900 په مارچ کې پیل شوی او د همدغه کال په دسمبر کې پای ته ورسېد او په نتیجه کې یو نوی هیواد د بنګلادیش په نوم رامنځته شو. په دغه جنګ کې تر 90,000 زیاتو پاکستاني پوځیانو وسله وغورځوله او دا د نړۍ لومړی پوځ و چې په دومره لویه کچه یې وسله په ځمکه کېښوده او تسلیم شول. هر کله چې تا د پښتنو د عزت ته پې ګوتې ولګوې، د پښتنو عزت دې وچلوي، په ولا دا ټول پښتنو په زړه کې درته پاتې دی، په ولا که رانه پاتې سي. د پاکستان فوج دا زه وایم چې دا د پاکستان فوج نه، دا د امریکې فوج نه، دا د ټوله د یو فوج چې سره راټېل کړه داسې قوم ته داسې خلک ته شکست نشي ورکولی. اسلام آباد ته موږ درنه ته نه شو تېزالو، په دې پوه شئ هر کس منت وکړي، اسلام آباد نیولو ته موږ روان یو. اوس راځو د پښتون ژغورنې غورځنګ او په پاکستان کې د پښتنو حالت ته ګورو. هماغه ډول پښتانه هم د خپلو حقونو لپاره په پاکستان کې مبارزه کوي، خو د حقونو پر ځای ورسره د پاکستان پوځ او ریاست لا ډېر ظلمونه کوي. د پښتنو په سیمو کې پاکستاني پوځ یو شمېر عملیات وکړل چې په دغه عملیاتو کې د ترهګرو پر ځای پښتانه وځپل. مشران، ځوانان، ښځې او ماشومان یې ور ووژل، له ښځو سره یې زیاتی وکړ، کورونه یې ورته وران کړل، کاروبارونه یې ورته تباه کړل او تر دې پورې چې له خپلو سیمو یې وویستل او په نورو ځایونو کې یې کډوال کړل. له هغه وروسته هم د پاکستان پوځ د پښتنو سیمې ټولې پوستې کړې او د دوی لپاره یې ځانګړي کارټونه جوړ کړل چې بیخي لکه د زندان غوندې ژوند یې ورته ورکړ. تر دې هر څه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ را پیدا شو چې منظور پښتین یې مشري کوله او وروسته پکې علي وزیر او محسن داوړ هم د سر سړي شو. د دغه ټولو ظلمونو پر وړاندې د دوی جلسې ورځ تر بلې لویېدې او په هر ښار کې د دغه ظلمونو پر وړاندې خپل غږ پورته کړ او ځان ته یې د ژوند حق وغوښت. خو په ځای د دوی چې پاکستان ورته د ژوند حق ورکړي، هغوی پرې بلها ډېر تورونه ولګول، پاکستاني رسنیو باندې د دوی غږ بند کړ او هر څه چې له وسه کېدل هغه ټول یې ورسره وکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او پلویانو ته د مرګ ګواښونه وشول، هغوی ونیول شول، خو په دې هر څه چې هم ونه شوه نو بیا یې په شمالي وزیرستان کې د پی ټي ایم په پلویانو او مشرانو مخامخ ډزې وکړه او 14 کسان یې پکې شهیدان کړل. همداراز په جوب کې ارمان لوڼي مخامخ وویشت او په شهادت یې ورساوه. له هغه وروسته یې بیا د پښتنو مشرانو د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داوړ بې ګناه ونیول او پوځ له ځان سره وساتل. همداراز د اختر په شپه د روژه پر مهال په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر احتجاجي پرلت برید وکړ او لسګونه کسان یې ووهل او بندیان یې کړل.
لکه څنګه چې په بنګال کې د بنګالیانو ټول وژنه روانه وه همداسې په پاکستان کې اوس د پښتنو ټول وژنه روانه ده او په هیڅ حالت پاکستاني پوځ او ریاست نه غواړي چې دې خلکو ته د ژوند کولو حق ورکړي دا هماغسې حالت دی لکه څنګه چې په بنګال کې روانو بنګالیانو بیا خپلواکي ترلاسه کړه که پښتانه د خپلواکۍ لپاره راوځي نو په بنګال کې خو 90 زره پاکستاني پوځیان تسلیم شوي وو دلته به د پاکستان ټول پوځ تسلیمیږي وجه یې دا ده چې پښتنو تر اوسه پورې پاکستان د خپل زور نه دی ښودلی او یوازې په سوله ییز ډول مبارزې ته یې دوام ورکړی دی یو ځل بیا دغه دوه انګریزانو خبره چې ویلي وو پاکستان به ژر ټوټې ټوټې شي په دویم ځل هم رښتیا کېدونکې ده ځکه چې پاکستان له پښتنو سره کوم ظلم او تشدد روان کړی دی د دې وروستۍ پایله خپلواکي ده تیره ورځ منظور پښتین هم په خپلو خبرو کې ویلي وو چې روم سحر را روان دی او دا تیاري ختمیږي او ډېر ژر به پښتانه وویني چې په خپله خاوره خپلواک ژوند وکړي ये जो तालिब करती है ذاتو پک نرا خلم نیرا خلم نیرا خلم فقرا خلو یہ ټول بایرا خلو خمون دا کار کونا په دې خاوره چې څوک ظلم کوي زیاتی کوي ملګرو دا خبره ډیره ضروري خبره درته کوم هر ځای سے چمن هر ځای سے چې د ادارې والا یا بل څوک یا د دغې ادارې چې کوم چپلوسان دي تاسو یې تنګولی نام یې چې درنه هیر نشي او شکل یې چې درنه هیر نشي وختونه راځي وایي چې ژوند د که د پلار دا خو په وار ده وار دې دی ته تېروه وار به مې راشي بیا به سره ګورو ادي غلامای نه به ځان خلاصوي ادي بزتای نه به ځان خلاصوي ادي دایسای نه به ځان خلاصوي ادي مشکل ادي ته تکلیف نه ډاک ژوند نه به ځان خلاصوي ملګر یا به مې ژوله خلاصوي چې دا مردو تخم مې د خوبر نه ورکي دا د خپله ورکوي د پاکستان فوجا تغلیه تداخله دا زما خوندې سرتورې کړي دي دا زما منډې بیرې کړي دي دا زما بوډاګان مړ کړي دي دا زما ځوانان مړ کړي دي دا به وژنم دا به راولم دا به د پښتنو خاورو نه شرمه دا پښتنو خاوره پاکه خاوره ده ستا غوندې دا تور د قدره د وطنه د ننګه دا د پخپله خاوره نه پرېږدمه हम छीन के लेंगे आजादी हम जीत के लेंगे आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी पंजाब भी देगा आजादी बजवा भी देगा आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी पंजाब भी देगा आजादी बजवा भी देगा